بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو وطنوالو ورونو خويندو د نړۍ په هر کونج کې سیاستي دغه اویاوم پروګرام ته تاسو ته ښه راغلاست وایم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه دغه پوسټر چې تاسو وینئ دغه د موږ د سولې د ذهنیت جوړولو په سلسله کې اویاوم پروګرام ده او نن هم موږ د نرمو مهارتو په ساحه کې د افهام او تفهیم په باره کې د تاسو سره خپل معلومات شریکوو او دغه پوسټر به لرې کو او محترم د موږ میلمه محترم ډاکټر صاحب کمال حسن او د موږ بل کوربه محترم امان الله لودین صاحب ته هم ښه راغلاست وایو. محترم ډاکټر صاحب او محترم لودین صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لودین صاحب تاسو شروع کړئ خپل احترامات وړاندې کړئ لیدونکو. ډیره مننه. خپل سلامونه تاسو ته او محترم ډاکټر صاحب ته او له دې لارې ټولو وطنوالو ته په ښو شیبو کې وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو او وطنوال خوشحاله شیبې ولري او دغه پروګرام چې موږ او تاسو نن د جمعې د مبارکې ورځې په دلته خو پیل ده، خو په افغانستان کې یا نورو ځایو کې ممکن فرق ولري وخت او غواړو چې له دوستانو سره اوسو او د تل په شان ښې شیبې ولرو، ښه بنډار او ښه روغبړ ولرو او ښه موضوع هم ده. او بله خبره دا ده چې یو په یو عجیب عادت باندې ډاکټر صاحب هم د موږ میلمه ده چې اویایم پروګرام ده. دا د اویا عادت معمولا داسې ښه د تکثیر او برکت محترم ډاکټر صاحب کمال حسن تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوو او ډیره مننه کوم چې تاسو د موږ میلمه یې نن د موږ لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوي. بیا به همدغسې پروګرام شروع کړو. السلام علیکم. زه هم په خپل نوبت سلامونه تاسو ته د دراني صاحب همدارنګه لودین صاحب ته هم د موږ دا پروګرام چې هر څوک ګوري او هغوی ټولو ته د ما سلامونه وي. او زه زما نوم کمال حسن ده. ابتدایي زده کړې مې هم په پېښور پښتونخوا کې کړي دي. همدارنګه د طب څخه په روسیه د آذربایجان په هیواد کې له طب نه فارغ شوی یم او دلته په کاناډا کې هم په منټل هیلث او همدارنګه د اډکشن په برخه کې له ځینې هغه سره د طبي کمیونټیانو سره په هغه کې یم تماس کې یم او کار کوم. او زیاتره هغه مریضان چې هغه په ای ډي کې وي یا ایمرجنسي ډپارټمنټ ته راځي نو د هغوی سره د موږ همکاري او کومکونه وي، مرستې وي. ډیره مننه هموطنای عزیز. بعد از تقدیم سلام در هر کنج دنیا که هستین خدا کنه روز جمعتان بخیر تیر شود و شما را به این پروگرام 70مین پروگرام در سلسله ذهنیت سازی خوش آمدید میگیم. خدا کنه چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و این پروگرام در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین. لودین صاحب کما فی سابق ما میخواهیم که چی کنیم، یک مقدمه چینی کنیم برای پروگرام و او را با شریک کردن بعضی اسلایدا همراه دوستا این پروگرام رو شروع میکنیم. سمه ده درانه صاحب. نو لکه چې تاسو وینئ موږ په دې عقیده یو چې انسان په ټولنه کې او ټولنه هم په همیشه په حالت د تغییر کې ده او ښه تغییر هغه ده چې وده وکړي.
د دې لپاره چې انسان وده وکړي په ټولنه کې له مختلفو مرحلو نه تېرېږي او په هره مرحله کې په لار کې خنډونه وي، د هغو خنډونه چې تېر سي دوی وده کوي. موږ دغه کلیدي سلاید همیشه پروګرام په دې شروع کوو او ټولنه او د ټولنې غړي له ابتدا نه د محتاجي په ساحه کې وي، بیا د ځینو خنډونو چې عبور وکړي د خودکفایي ساحې ته ورسیږي، استقلال پیدا کړي، ایندیپندنس پیدا کړي او هغه خنډونه چې دوی عبور باید وکړي. یکی اول زبان است که باید زبان یا مساحه استقلال و خودکفایی را آدم یاد بگیره. بعد از او یک زندگی هدفمند داشته باشه، یک مقصد داشته باشه و برای اینکه زندگی هدفمند پیش ببره به انضباط ضرورت است و از این سه مانعی که عبور کنه به ساحه استقلال و خودکفایی میرسه. بعد از او یک ساحه بلندتر از او موجود داره که او ساحه آزادی و فلاح و سلام است که ما در این سلاید یکم تغییر دادیم. در سلاید عمومی ما همیشه نشان میتیم که او ساحه فلاح و سلام است. به اوجه که آدم برسه به تنهایی رسیده نمیتونه، باید امرای دیگه همکاری کنه، به قسم یک گروپ، به قسم اجتماعی پیش میره و در اوجه موانع بزرگی که وجود داره مدیریت ایگو است و افهام و تفهیم است و اصول پایبندی به اصول تعاون است. اگر این پایبندی به قوانین افهام و تفهیم و تعاون نباشه، انسان به مدوره فلاح و سلام و که بیخی آزاد باشه در زندگی خود به اوج رسیده نمیتونه. نو دغه ساحه کې موږ وویل چې موږ د افهام او تفهیم پروګرام لرو. د افهام او تفهیم ساحې ته چې ورسیږو، موږ تیرو پروګرامو کې دا د موږ 15م پروګرام د په تیرو پروګرامو کې موږ اشاره ورته وکړله چې د افهام او تفهیم مختلف ابعاد چې دي، و قانونه لري، 6 ایګویي حالتونه دي او 15 نیتونه دي. او موږ دغه 15م پروګرام هم د مفاهمه د قوانینو په ساحه کې په مخ بیایو او لکه چې پخوا ویلي وو د مفاهمه قوانین و قانونه، هغه د حالت او وضعیت قانون چې په دې باندې موږ وغږیدو، د حضور قانون، د فرضیاتو قانون، د مکان او ظرفیت قانون، دغه باندې موږ په تیرو پروګرامو کې وغږیدو. نن به موږ د عاطفي او احساسي پوهې قانون، د تقدیر او ستاینې قانون او د حقیقت قانون په باره کې به انشاءالله غږیږو. او مخکې له دې چې موږ هغه فورمولونه ووایو، لکه ځینو دوستانو وویل چې اول راځئ په دې موضوع باندې خبرې وکړو، بعد له هغه نه به بیا وغږیږو او هغه قوانین به بیرته د دوستانو لپاره په آخر کې راوړو چې موضوع لږ زر ورته واضح شي. نو د دې لپاره چې نن وغږیږو، موږ دغه یو مثال راوړی ده، غواړم چې د دوستانو سره شریک کړم. دوستانو سره شریک کړو چې افهام او تفهیم په څه رقم سره تطبیق کیږي او څه اصول لري او اصول څنګه تطبیق کیږي. لویدیځ غږ اورئ؟ که امروز ما رئیس تعیین میکنیم، بالاخره میاریم به تالار داخل میکنیم و میشنیم. ولی متاسفانه که دیدن که اوضاع رو به اصلاحات صلح داخل پارلمان هستند، فقط به خاطر از اینکه وضعیت خراب کنن 4-5 نفر بدماش و ویلگرد هستند که در داخل پارلمان وضعیت امنیتی پارلمان خراب کردن. بدبختانه پدر کس اینجا ریاست کردن نمیتونه. دست قماندانش هم خلاص، دست جنگ سالارش هم خلاص، دست دموکراتش هم خلاص.
همگی بفهمه بدانه که ما پذیرفتیم همه چیزه، اما 4 نفر در گروگان گرفته پارلمانه. از این گروگان گرفتگی از این 4 نفر ما مشکنان می گروگان گیده. ما میریم رئیس هم میاریم معرفیش میکنیم. امروز یک واقعی بسیار ناگوار و یک واقعی که در دیسیپلین، در قانون، در عرف پارلمانی مخالف همه چیز بود. جناب رحمانی صاحب کوشش کرد که تشریف بیاره با ریاست جلسه، همراه 40-50 تا بادیگاردی که شخصی خود که داشت و ایجا داشت، وکیل صاحبا مقاومت کردن. اوس په دغه موضوع بنده کورازی و بغه گوتse افهام او تفهیم څومره مهم ده او هغه اصول چې دغه لپاره ضرور دي چې خلک یو بل تفاهم ته په ورسیږي. دغه موضوعاتو باندې تاسو ولیدل چې دغه د موږ هغه ډېر یو عالی ارګان د ټولنې وو، یغه عالی ارګان چې دغه قوانین نه تطبیق کېده، دغه یو انارشي او هرج او مرج منځته راغلی وو. نو د دې اهمیت باندې لودین صاحب ته یوه مقدمه ورکړه، بیا به د ډاکټر صاحب نه خپل هغه د دې د تجربو نه به استفاده وکړو. او ډیره مننه درانه صاحب، دا خو د یو ډیره ښه صحنه د ټولو وطنوالو مخې ته کېښوده او خپل وکیل صاحبان او هم په دنیا کې تیت دي دا یو کې چې دغه پروګرامونه وګوري چې هلته کوم شیان وو کوم شیان نه وو، هسې داسې یو حالت و. نو ما ته خو داسې یو شی را په یاد شو چې تقریبا دا ټول قوانین دلته که چیرې دغه دوستانو ورونه او هغه چا چې د ما سره مشوره کړې وه چې دا قوانین وروسته ووایي او صحنې تاسو مخې ته راولئ چې هغه کې خلک بالاخره بیا دا قوانین تطبیق کړي. دا مسله دلته ما ته معلومه شوه چې په دغه مجموعه کې ډول ډول احساسات، ایګو او موضوعات، حتما یوه مهمه موضوع مو هلته چې ټولو ته مهمه وه، او همدارنګه ایګو چې هلته ښودنه وشوه چې د څومره باډیګاردانو سره یو څوک غواړي چې راسي داخل د پارلمان ته، څه حاجت و. خو د ایګو د قوت یا د باندې پاور نه استفاده، نو دلته سرونه او زړونه ډېر ډک و له احساساتو نه. هغه موضوع چې موافقیت پې ورسېږي، یو بل سره تفاهم وکړي، دا د هغو احساساتو تاثیر لاندې راغلی وه. نو احساسات معمولا فشار تولیدوي او عقلانیت او هغه اصلي مقصد ته رسېدنه له خنډ سره مخامخ کوي. دغه وضعیت واضحا هلته مشهود و. نو هلته اورېدنه او په همدلي سره د احساساتو درک د یو د بل ته فضا نه وه موجوده. نو په دې حالت کې په موضوعاتو باندې خبرې پسته یو څو کسانو خپل احساسات هم څرګند کړل او موضوع ډېره نیمچه غوندې را واضح شوه چې یو څوک چې رئیس تعین سوی و، هلته یې غوښتل چې په هغه چوکۍ کښېنوي. ما خو دومره درک کړله چې هغه څوک څه رقم و. دغه حالت ما ولیدو چې هلته تفاهم او موافقې ته ونه رسېدل. نتیجه داسې شوه چې ګډوډي راغله، ولاړه خبره. او کېدای شي چې هلته داسې خبرې هم وشوې چې د زورګیري یو حالت ښوونه یې کوله شي، او بل د مقابلې یو حالت و. نو ما هلته د یو ظاهرا د یو ګرمه منازعه یا اختلاف ولید چې حل ته ضرورت لري. ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو هم دغه ویډیو نظر ورکړئ او بیا په عمومي صورت د خپلې تجربې چې تا لیدلي دي د خلکو سره کار کوي، ته په ټولنه کې دلته فعال یې، د افغانانو سره په تماس کې څه نظر لري؟ افهام او تفهیم څومره مهم ده او څه رقم سره وسي او هغه اصول یې د
د تفاهم رسیدو لپاره څه رقم سره تا تجربه کړه؟ مننه. کور ودان ډېر ښکلې او ډېره اړینه موضوع ده. مخکې له دې چې زه دغه هغه ته راشم، د افهام او تفهیم ټکی چې موږ کاروو دا په ژوند کې څومره مهم ده او څه معنا لري. تر کوم اندازه چې زه پوهېږم، افهام دا معنا چې ته یو څه غواړې چې د خلکو تر غوږونو یې ورسوي. تفهیم دا معنا چې هغوی واخلي، د تا خبره په کوم شکل یې واخلي، څه رقم هغوی اخذ ترېنه کولی شي. د افهام چې غواړي چې د خپله خبره په کوم شکل سره، مخکې په تاسو بحثونه چې ما اورېدلي وو، یعنې د دې لپاره وسایل موجود وي، او هغه وسایل څه شي دي د افهام او تفهیم لپاره، چې هغه موږ ووایو چې ژبه ده، لیک ده، همدارنګه سمبولونه دي، او همدارنګه ځینې شیان دي چې دا د تا دا میسج او د تا دا پیغام بل چاته رسوي. حتی دا ما اورېدلي وو چې په افغانستان کې به هغه د توپ به یې چې ورته ویلې وایي چې دغه کله به چې غرمه شوه دا د توپ ډز به کېده، بیا به نو دې ته ویلي چې هله دا اوس توپ ده. یعنې معنا دا ده چې وخت واوښت، هغه د پخوا د موږ نظامونه به چې وو هغوی به خپلو مامورینو ته او رئیسانو ته او منصوبینو ته به دغه پیغام ورکوو چې تاسې یا د تفریح وخت ده او یا تر دې ځایه پورې د موږ او تاسې مسؤلیت و. نو هغه ته به ویلې توپ، د توپ یو ډز به کېده. دا هم د زه چې وایم د موږ او تاسې د مفاهمې د خلکو د دواړو ترمنځ یو هغه عنصر و چې تر دې نه کار اخیستل کېده. همدارنګه په اوسنۍ عصري نړۍ کې د افهام او د ټکنالوژي له برکته ډېر وسایل را پیدا شوي دي چې هغه موږ او تاسې په ښکاره خپل ورځني ژوند کې ګورو چې برېښنالیک ده، ایمیل له لارې موږ یو بل سره کوو، همدا زوم له لارې چې دا موږ او تاسې کې ناست یو د آنلاین یا د انټرنیټ له لارې موږ او تاسې سره وصل کړي یو، او د دې له لارې یو بل سره خبرې کوو او یو بل سره مخامخ غږیږو، یو د بل سره هغه د کله چې وایي چې د بدن ژبه یا د باډي لنګویج چې موږ ښیو، خپل احساسات په خپل هغه فیسل ایکسپریشن سره چې موږ کوو، چې څه رقم د موږ سترګې وي، چا سره مخاطب سو او په کوم اندازه دا پیغام رسوو. نو دا ټول هغه وسایل دي چې د موږ دغه افهام او تفهیم دپاره کارول کیږي. څه نتیجه راکوي دا افهام او تفهیم، څه موږ ته راکولی شي؟ هغه دا ده چې کله چې په صحیح ډول سره افهام او تفهیم وشي، د موږ ترمنځ هغه اړیکې جوړیږي، کمیونیکیشن رامنځته کولی شي، او د کمیونیکیشن په نتیجه کې موږ چې دا یو په بل باندې یا اعتماد کوو یا یې له منځه وړي، هغه د تحلیل په نتیجه کې د یو فیډبک په نتیجه کې یا له منځه ځي. کله چې د دې شیانو شرایط موجود نه وي، نو هغلته وایو چې دلته سوء تفاهم کېږي، چې دلته یعنې مس انډرسټینډینګ شوی، سوء تفاهم شوی ده، نو هغه کار مخته نه ځي. نو د موږ د صحیح افهام او تفهیم په نتیجه کې د موږ ترمنځ ښه یعنې کمیونیکیشن کېږي، او د ښه کمیونیکیشن په نتیجه کې د موږ ترمنځ هغه ریلیشنشپ جوړیږي، اعتماد سازي کېږي، اعتماد رامنځته کوي. دغه ویډیو کې چې زه ګورم، د دې لپاره هغه کمپوننت، هغه عناصر موجود نه و چې په صحیح ډول سره دلته د پارلمان د اراکینو منځ کې چې دا یو ښه افهام او تفهیم شوی. هر چا د هغه د سپیکر مخې ته ورمنډوله تر څو خپله خبره ورسوي. هر چا خپل کوشش کوو چې د خپله خبره په نورو تحمیل کړي، یا یې د زور له لارې او یا د ډېر احساساتو له وجې نه. نو د دې ویډیو په هغه چې زه تاسو پوښتنه وکړله، زه ویلی شم چې دلته صحیح افهام او تفهیم نه کېده او د دوی ترمنځ یوه لویه بې اعتماد سازي رامنځته شوې وه. نو که غواړم چې مخکې لاړ شم، د خپل ژوند نورې تجربې در سره شریکم، نو که وایي چې اوس ووایم بیا به راسو ورته یوه ته به بیا راسو. سمه ده. موږ په تېرو پروګرامو کې لودین صاحب دې ته اشاره کړې وه چې خلک تر څو چې په دې باندې داسې حس ونه کړي چې د ما خبر واورېدل سوه او د ما په خبر باندې خلک پوه سول،
او هغه قبول کړه او وې منله، یعنی ضرور نه ده چې موافقه وسره وکړي، اما دومره وپوهېږي چې و د تا په نظر باندې زه پوه شوم او چې ته له کوم ځای راځې او ما څه یې واورېدله، تر هغه وخته پورې هغه سړی نه خبرې پرېږدي او امکان لري دغسې یو حالت ته منځته راسي. زه فکر کوم چې په دغه پارلمان کې هغه یو د بل نظریاتو ته چا غوږ نه و نیولی، هغه د دې ظرفیت یې نه درلود. نو لودین صاحب تاسې دغه د ظرفیت په باره کې لږ ذره وغږېږئ چې څومره مهم ده چې موږ یو بل ته د دې ظرفیت پیدا کړو چې یو بل ته غوږ ونیسو. خو ډیره موضوع په دې راڅرخېږي لکه څنګه چې مخکې یاده شوه چې هغه فضا چې د باندې وه او هغه فضا چې دننه د اورېدلو دپاره دا د مکان هلته مکان نه بیروني د یا د باندې مکان هم موږ او تاسې ولیدو چې له غالمغال نه ډک و او هر چا غوښتل چې غږ یې واورېدل شي. ډېر خلک خپل غږ ډېر اوچته ایسي تر څو هغه واورېدل شي. که چیرې دغسې یو تفکیکي آله هلته موجود وي چې ټول اول خو ممکن ورو وغږېږي، که څوک یې وانه اوري هغه په زوره بیا غږېږي تر څو په زوره واوري. نو هغه هر څوک غواړي چې خپلې خبرې وکړي، نو هغه نه ډېر لوی غږونه رامنځته شي او د غږونو ازدحام رامنځته شي. د غږونو په ازدحام کې هغه دننه فضا خو چې د ټولو ډکه ده که نه، غواړي چې واورېدل شي، د واورېدو فضا نشته. نو د فضا مسؤلیت او د فضا موجودیت د مکان چې هغه دننه مکان د خبرو د اورېدو دپاره ده چې په مغزونو کې په زړونو کې چې د یو چا خبرې ته جای وي چې واورېدل شي او احساس یې درک کړي، موضوع درک شي. نو که چیرې څوک خپله له تا او له مشکلاتو له جنجالونو یا له داسې احساساتو نه ډکې چې هغه بل څوک یې باید واوري، نو هغه د بل چا خبرې نه اوري. که داسې موقع هر چاته په مفاهمه کې، ځکه په افهام و تفهیم کې هدف دا شی ده چې د یو بل په خبرو باندې پوه سو او هدف ته په رسېدو کې اسانتیا رامنځته شي. یو دغه اصلي د افهام و تفهیم مقصد ده. خو د دې دپاره ځینې اصول او پرنسیپونه پکار دي چې یو له دې نه موږ او تاسو تیر بحث کې په دې باندې خبرې وکړې چې هغه د فضا او د مکان او د ظرفیت قانون یا یو اصل ده. که چیرې هغه نه یې موجود یا رعایت ونه شي نو مفاهمه سر ته نه رسېږي. لکه چې موږ دغلته ولیدل چې مفاهمه سر ته ونه رسېده بلکې لا نور هم جنجال جوړ سو، جنجالونه جوړ سو. که په خلاصه ډول باندې ووایو چې هغه سرونه او زړونه چې له ډول ډول احساساتو نه هیجاناتو نه ډکي، هغه سرونه تصدیق او اورېدنې ته ضرورت لري. که چیرې موږ داسې فضا جوړه کړو چې د یو چا خبرې په ژوره توګه باندې واورو او هغه په دې باندې باور وکړي چې زه واورېدل سوم، هغه بیا نو د بل چا د اورېدو لپاره فضا او مکان د هغه په وجود کې پیدا کېږي، بیا د بل طرف خبرې م اورېدلی شي. که چیرې دا کار ونه شي نو هماسې خبرې ډکې پاتې کېږي. او یوه بله خبره دا به ووایم چې په موضوعاتو باندې خبرې کول چې د مفاهمې اصلي مرکزي برخې دي، هغه وخت شونتیا مومي چې د احساساتو او هیجاناتو نه په یو شکل باندې خلاصون رامنځته شي. که خلک په هیجان او په احساساتو کې غرق وضعیت ولري، په موضوعاتو باندې خبرې او موافقې ته رسېدل له خنډ سره مخامخ کېږي. اکثره د موږ وطنوال یا بعضې مجالسو کې یا بحثونو کې چې موږ سره کینو، خلک د ډول ډول احساساتو هیجاناتو سره ملامتي خو نه راولو، ځکه زندگی د موږ همداسې راغلی ده، حالات همداسې راغلي چې دغه شی د موږ په مجالسو کې ځان ښیي. نو ښه خبره خو دا ده چې موږ داسې مجالسو بحثونه ولرو چې حتی د احساساتو د خالي کېدو لپاره مجالس ولرو یا وخت ولرو. ډېره مننه لودین صاحب. ډاکټر صاحب تا ته به راسو،
صرف نظر به اوس دغه ویډیو نه وکړو چې موږ ولیدله، راځي چې په عادي حالت کې د خلکو له منځ په انفرادي ډول دغه اصول چې موږ خبرې پرې کوو څومره مهم دي، او تا خپل تجربه کې د خلکو دلته د افغانانو سره چې کار کوي څه رقم تجربه لري، څه رقم سره کېدای شي دغسې اصول چې موږ خبرې پرې کوو په ټولنه کې ټیټ سي او خلک استعمال کړي. مننه. زه درې واقعې در سره شریکولی شم چې دوه مثبتې دي او یوه منفي ده چې تر اوسه پورې ما منفي باندې احساسوم. تر اوسه پورې هغه څه چې په افهام او تفهیم پورې اړه لري او یوه د ښې ژبې کارولو پورې اړه لري هغه درته ویلی شم. لومړی، کله چې زه په محصل وم د پوهنتون سره په جریان کې په دا سټرډې او سنډې ورځ باندې به موږ فارغ وو، نو کوشش به مې کوو چې په زیات په کورنۍ باندې بوج نه سم او هغوی ته یعنې اقتصادي هغه ستونزې وي. نو ما به د یو هغه سره په یو مغازه کې کار کاوه چې هغوی به دغه لیدر جاکټونه او دا شیان خرڅول په آذربایجان کې. بیا دلته چې د خپله لوکل خلک ځایي خلک هم وو په دې بازار کې او زه به هم وم، او د دې مغازې کې تقریبا 4 هغه وو نور کارګر وو چې دوه جینکۍ وې، 2 هلکان، یو د هغه نه زه وم. نو هر څه چې و په دې کې دوی خو هم د بزنس والا خلک هم ډېر هوښیار دي، نو چې هر چا چې ډېرې خرڅولې د هغې کمیشن زیاتېږي. موږ ته یې په یو هغه باندې به $10 راکول، په یو کوټ به چې موږ خرڅ کړو نو موږ ته به یې $10 راکړي کوټونه. نو کله به چې کسټمر راغی، یعنې دا خلک چې خریدار به راغی او دوی سره به موږ خبرې شروع کولې، البته چې په کومه ژبه چې یعنې روسي ژبه ما باندې حاکمیت لرم په دې سره به مې خبرې کړل. یو څو کلمات به مو د آذربایجاني ورسره شروع کړل، په خندا او په ورین تندي به مو سره خبرې کولې. نو هغه کسټمر به ډېر امپرس، ډېر به خوشحاله سو. کله به چې هغه ته د هغه کوټ صفت به مو وکړو چې دا داسې در سره ښکاري لکه پلانکای، دا داسې در سره ښکاري، نو که هغه و چې بیخي نور هغه به تک شو، هغه جاکټ به یې واخیست په نتیجه کې. نو چې هغه به بیا به د ما سره دا نورو حسد پیدا کړي. هغوی به په د ژمي په جریان کې، دا ژمي کې خلک اغوندي دا جاکټونه، نو هغه وایي چې موږ په ورځ کې 1 یا 2 خرڅوو او ته 4 5 6 خرڅوې. دا خو وایي چې هغه ده. ما ځان لپاره دا فیډبک پیدا کړ چې البته دلته څه شایسته چې زه یې خرڅوم. یو دا و چې زه د دې سره په ډېره لیوالتیا، بل طرف دا و چې زه ډېر مجبور وم، بل دا و چې ما د دوی سره یو دا زده کړي و چې د دوی سره که په آذربایجاني ژبه نه پوهېدم، یو څو کلمات به مو ویلو، د هغه توجه به وي چې دا کوم خارجي دا لهجه لري. بیا به ټپ په روسي ته ور واوښتم. په روسي کې خو دوی ټول پوهېږي په روسي ژبه باندې. نو هغه شی به م چې پر واغوست، دوی به هغه شی خوښ کړ، هغه کوټ به یې خوښ کړ. نتیجه کې به چې و د ما کمیشن به م زیات و او هغه کوټونه به مې هم خرڅ کړل. دا په نتیجه په دې پورې ده چې ته د یو کسټمر سره څه رقم ښه چلند کولی شې، څه رقم یو ښه افهام او تفهیم ورکړلی، چې تر څو د هغه مخکې ما په خپله مقدمه کې هغه کړ چې یو ښه کمیونیکیشن، یو ښه افهام او تفهیم اعتماد رامنځته کړي. همدا و چې نتیجه کې به هغه کوټ واخیست. نو د دې یوه نتیجه یې ده. دویمه خبره چې زه کوم هغه دلته زه په کوم هغه منټل هیلث او اډکشن سره چې کار کوم، ځینې خلک د انټرپریټر یا د ترجمان له لارې یا د ترانسلیټر له لارې غواړي چې په بله ژبه د انګلیسي نه بغیر په نوره ژبه نه پوهېږي، نو هغه د انټرپریټر له لارې دوی وصل کوي تر څو هغه خپل هغه سره چې دا مریض سره ته وغږېږي. نو د انټرپریټر لهجه چې ده هغه ډېره الکترونیک ده. هغه کې د مریض چې ده مختلف هغه لري، کاګنیټیو مسلې لري. څوک ښه فکر کولی شي، څوک یې نشي کولی، څوک د زړوالي وجې چا سره چې ده هیلث کمپلیکس ایشیو لري، یعنې ډېر یعنې مغلقه روغتیایي یا صحي ستونزې ولري. هغه هر څوک یو رقم نه دي. نو دا ځینو به ویلي وي چې سره له دې چې نورو ژبو هغه لاین موږ لرو، د ژبو لاین یعنې د انټرپریټر لاین،
نو هغه باندې به هغه کسټمر نه هغه چې دا پیشن چې موږ سره به ناروغ خبره نه کېده، خو کله به چې ته د دوی په ژبه د مریض په ژبه باندې ورسره کېنې خبرې ورسره وکړي، په ورین تندي خبرې وکړي، سمدستي به ومنل چې زه غواړم په تا اعتماد وکړم او تا سره کېنم او غواړم چې دا د ما ځینې ستونزې چې دي دا چې تا پلان کړي دي، تا ماته یو روډ ماپ جوړ کړی ده، په دې زه باور کوم. خو زه هغه باندې باور نه کوم چې هغه ماته د ترجمان د لاین لته دا خبره ما خپل منیجمنت ته وکړله چې یعنی دا سړی دغسې یایي او وایي چې زه له تا سره به وي. دا خو د دې سړي سره خو موږ په لنګویج لاین باندې غږېږو چې د ده اساسي ستونزې څه شي دي او د ده ستونزه مشکل څه شی ده. نو هغه و چې دوی به نه قانع کېدل او یا به ستونزې نور هم زیاتولې که نه د موږ کار به ورسره مخکې نه ته. خو کله چې زه ورسره کېدم د دوی سره هغه خپل احساسات شریکوم، هغه خپل تکتیک لري، خپل هغه میتود غواړي چې ته څه رقم ورسره وغږېږې د یو ناروغ سره د هغه په طبیعت باندې خبرې وکړي تر څو دې ته دی متوجه شي چې ته د ده لپاره یو ښه روغتیا پال یې یا یو د ده لپاره یو ښه کارګر یې چې د سره کومک کولی سي، مرسته کولی سي. نو د دې نتیجه ماته په دې خپل کار کې چې زه هم په خپله یعنې په روسي ژبه او په نورو ژبو هم حاکمیت لرم او هم په انګلیسي ژبه او نه یوازې دغه ژبې بلکې د مریض سره کېناستل، د مریض په ژبه غږېدل، د هغه په تله کې ځان راوستل او بیا د هغه سره مکالمه کول، دا اعتماد رامنځته کول. هر مریض دا نه غواړي چې ته مجبوره یې لکه ځینې ډاکټران دي ډېر د تهدید او ډیکټاکټوري نه ډیکټیټ کوي په خلکو باندې مریض باندې هغه چې د دوام چې ورکوي درملنه هم چې کوي هغه ورباندې ښه نه لګېږي. نو خبره دا ده چې دې ته دا یو دلته چې د یو سایکولوژیکل هغه افیکټ موجود ده چې ته باید د مریض سره په کومه ژبه باندې وغږېږي، څه رقم هغه دې ته آماده کړي چې په تا باور وکړي او تا سره مخکې لاړ شي په دې خپل دغه د معالجې په پلان کې. نو دا یو بله نتیجه ما چې په خپل ژوند کې یعنې زه آخري یو بله منفي ته به بیا راسو بیا به راسو. لودین صاحب تاسو دغه حالت کې تا خو په د منازعاتو په حل کې هم کار کړی ده، تاسو څه تجربه لرئ، مثبت تجربه، منفي تجربه که په درو دقیقو کې یو مثبت او یو منفي تجربه ذکر کې چې دوستان خبر سي. اما مخکې دې چې ته خبرې شروع کې زه غواړم دلته توریالی تنین صاحب لیکلي دی گریت پروگرام غوږ نیولی پروگرام ته بسیار تشکر از که همیشه ما را تشویق میکنن به پروگرام ما گوش میکنن و دیگه محترم تحسین لودین هم سلامون ویلی، سلامون و احترامات گران و قدرمن و ستړي مسئ. ډیره مننه لودین صاحب، لودین صاحب څه سلامونه یې ویلي. او تحسین لودین صاحب ته مننه چې موږ سره همیشه یې، تحسین صاحب ته هم سلامونه. ځینې نور دوستان هم دي چې غوږ یې نیولی، اما نه پوهېږم چې یا شرمیږي یا کوم بل معنی لري، د ژبې معنی به لري یا چی شی تفسیری نکړي. اما ما از دوستان میخواهیم که موضوعات بسیار مهم سرش گپ زده میشه. ما امروز ما یک مثال از پارلمان افغانستان آوردیم، نظر خود در این باره قطع ما شریک بسازین، سوال اگر داشته باشین بکنین از دکتر صاحب، از لودین صاحب، از ما، که تنها منحصر به 3 نفری که در پرده میبینه نباشه، شما هم در اشتراک بکنین. لودین صاحب مهرباني وکړئ. او ډیره مننه. دغه موږ به په دې مفاهمې تر عنوان لاندې تقریبا 2 یا 3 ورځني ورکشاپونه درلودل صرف د مفاهمې لپاره چې د تنازعاتو د حل لپاره مفاهمه څومره مرکزي رول لوبوي. که چیرې د دې د اصولو رعایت ونه سي نو شخړې حل ته نه ځي. یعنې سوله او امن دپاره که چیرې څوک غواړي که په ځاني سطح یا د کورنۍ یا د ټولنې په سطح اصول تقریبا مشابه دي. نو موږ به کوشش کوو چې اول دغه اورېدنه دغه سکیل په خلکو کې یا دا مهارت عملي سي، خلک خپل عادت وګرځوي. نو په طبیعي حالت کې به موږ په یو ګرمه موضوع باندې چې هغه به اختلافي او
ورته غوښتل به مې په دې باندې خبر وشي. دواړو طرفونو یا جانبینو به یو ځای ډېرې خبرې کولې. نو بیا مې یو اصول ورته کېښودل چې صحیح ده چې هر طرف موضوعاتو کې ډېر دخیل دي، خطر او ویره احساسوي، قار ورسره یو ځای د احساسات دي، خو موضوع هم ده، یا به د ځمکې موضوع یا به د اوبو موضوع یا به د به اصطلاح نور کاري مسایلو په دفترونو کې جنجال به رامنځته سوی وي. نو یو اصول به همدا ورته ویل چې تاسې په دې موافقه لرئ چې بیلې بیلې په خپل وخت خبرې وکړئ، 2 دقیقې هر یا 3 دقیقې خپلې خبرې وکړئ، هر څه چې په زړه کې د زړه خبرې وکړئ. په دې به موافقت یې راخیسته. او بل ته به مې ویل چې ته به بیلې دې چې مداخله وکړې، ته اورېدو ته هغه موافقه لرې چې واورې، دقیقا د هغه خبرې واورې، یعنې داسې واورې چې هغه څه چې وایي ته بیا وکولی چې موږ ته یې ووایې بېرته، داسې نه چې ته د جواب لپاره په ذهن کې پروګرام جوړ کړې. او بل همدا یوه موضوع ترې راخیستله چې په یو وخت کې به 2 نفره نه په قار کېږي یو ځای. که په قار هم یاستئ، خپل قار به معطلوئ، په خپل وخت کې به خپل قار اظهاروئ، او بل به عکس العمل نه کوي، اوري بې. دې ډېره ګټه کوله. یعنې دې به دومره ګټه وکړه چې د ورځو شخړې به، حتی د کلو شخړې به د حل لوري ته یا په دې باندې د حل تمرکز ته به آماده کېدل خلک. نو د موږ په ټولنه کې اکثرا دا ضرورت ده چې څنګه د اورېدل د همدلي سره، لکه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، د دغه په نتیجه کې اعتماد او باور رامنځته کېږي. کله چې اعتماد او باور رامنځته سو، بیا په مسایلو باندې خبرې کول اسانتیا مومي. یعنی دا هغه اصل ده چې موافقې ته د رسېدو لپاره په ټولو بحثونو کې، که د کورنۍ په سطح که د مملکت په سطح باندې، حتی د دنیا په سطح باندې، اوس دا وضعیت چې ګورو، ضرورت دې ته ده چې د تفاهم یو فضا رامنځته شي چې خلک واورېدل شي. نو ما ته دا تجربه سوې عملا چې بیا به اسانتیا رامنځته کېده چې په خبرو باندې بیا دوم سټیج د مفاهمې چې په موضوع باندې څنګه خبرې وشي، هغه به بیا بله موضوع وه. ډیره مننه دوستای محترم. میخوایم به چند نقطه توجه شما را جلب کنم. یکی است که اینجا در پروگرام امروز موضوع اعتماد و همدلی و چیزا ذکر شد. ما در این باره پروگرام ها داریم و پروگرام ها را شما میتونین در افغانستان پیس چنل ما در اوج اونا را اپلود کردیم، میتونین در اوج شما مراجعه کنین و این پروگرام ها را ببینین. ما سابق مولودین صاحب درباره ازی گپ زده بودیم که کلی چیزایی که ما در 70 پروگرام با همراه مردم شریک ساختیم، یکی قطع دیگه وصل است، اما برای که ما او را تحلیل کنیم، او را جدا کردیم، سر یک موضوع گپ زدیم. این حال شما میبینین که مثلا موضوعی که ما سر اعتماد داشتیم و چندین ابعاد اعتماد شخصی و اعتماد بازار و اعتماد اجتماعی و اعتماد که ما سر ازو چندین پروگرام ها داشتیم، این حال میبینین که در افهام و تفهیم چی تاثیر داره از تجربه دیگه. ما از دوستا خواهش میکنم که به اون پروگرام ها مراجعه کنن، اونا را ببینن و این را جز کار خانگی خود بسازن. ما لینک چی را در کامنت ها مانده. او بل خواهش تاسو نه کوو چې ځینې دوستان په افغانستان کې یا په نورو ځایو کې دغه د انګلیسي د الفاظو سره دومره تجربه نه لري، نه پې پوهېږي چې په څه رقم سره یې وکړي. نو که چېرته کوشش وکړئ که په ورو یا پښتو یا دري اصطلاحات په هغه کې استعمال کوي. یو موضوع چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه د دوستانو د وضاحت لپاره غواړم چې دلته په کاناډا کې چې څوک صحي مشکلات لري او هغه مختلفو مقامو ته مراجعه وکړي، دلته سیستم جوړ شوی ده چې څوک په انګلیسي ژبه یا مثلا په کوبیک کې په فرانسوي ژبه باندې خبرې نشي کوی، د هغو لپاره تلیفونونه شته، کېدای شي یو ترجمان ته تلیفون وکړي چې دا ترجمان راشي او د ترجمان له لارې د ډاکټر او د مریض له منځ هغه مشکل حل کړي، د ژبې مشکل حل کړي.
دلته لودي ډاکټر صاحب کمال حسن یې اشاره وکړه چې دی په دغه ساحو کې کله کله په قسم د ترجمان هم کار کوي، کله کله په قسم چون ډېرې ژبې زده دي او دا چې دی په یوه ژبو باندې د هر مریض سره په خپله ژبه باندې وغږېږي هغه اعتماد زیاتېږي ورته، هغه نفر اعتماد پرې کوي او بیا خپل راز ورته یایي او چې راز ویایي هغه د هغه مشکل صحیح تشخیص کیږي او هغه مرض حل کیږي. نو دغه افهام او تفهیم نه تنها په ټولنه کې اړیکې ښه کوي، په مختلفو ساحو کې دا یو رول لري. ډاکټر صاحب بیرته به تا ته مراجعه وکړم او تا ویلې چې ته غواړې ځینې یوه یا دوه منفي تجربې دې چې لیدلې دي په هغه باره کې هم وغږېږې. مننه. د مخکې تاسو ډېر دغه د عاطفې او د احساس قوانینو باندې البته چې تاسو غږېږئ او مخکې هم د افهام او تفهیم نور قوانین هم تشریح کړي دي. دغه د افهام او تفهیم هغه مسله چې دا ډېره ضروري ده او دا نه یوازې د موږ او تاسو په فردي او کورني ژوند کې بلکې په ټولنیز ژوند کې ډېره مهمه ده. تاسو ته ټولو ته معلومه ده چې په کاناډا کې، په انټاریو کې، په تورنټو کې ډېرې زیاتې افغاني ټولنې دي. د داسې یو ټولنې لیوالتیا ما هم لرله چې زه یې جوړه کړم او اوسه پورې پکې تر دې نتیجې ته لا نه یم رسېدلی چې زه هغه څه چې د ما سره ډریم ده، هغه څه چې د ما سره خوب ده او هغه شي ته زه ځان ورسوم. او د دې په عامه اصطلاح به زه وایم چې دلته یو څه مسایل شته چې د افغانانو په منځ کې مخکې تاسو د ایګو خبره هم وکړه، د ایګو مسله ډېره زیاته ده. دویمه دا ده ځینې خلک د دې ظرفیت او وړتیا نه لري، ظرفیت دې هغه مرحلې ته نه ده رسېدلي چې تور باندې اعتماد وکړي مخکې د افهام، ځکه چې هغه هغه ته یو نفر ته چې ته غواړې چې یوه مسله را پیدا کړي په داسې یو شي باندې ځو کار کوو، هغه هغه ته هم وایي چې سر خورئ چې ته ښه وایي، هغه ته هم وایي سر خورئ، هغه ته هم وایي ته هم ښه وایي. دغسې خلک چې دي بیا هغه اخلال رامنځته کوي، د موږ ترمنځ افهام تفهیم نه وي. نو بخښه یو زنګ راځي، نو هغه په دغسې شکل زه وایم چې رښتیا هم په ټولنه کې مختلف خلک وي، د ډېرو خلکو سره د افهام او تفهیم کیږي او د ځینو خلکو سره افهام او تفهیم یا ښه کمیونیکیشن نه کیږي چې واقعا موږ ته هغه وي. نو د ما د دغه کار ستونزه همدغه ده چې زه څه وکړم، دا کار یعنې کلونه یې واخیستل چې موږ دې ته دا شی جوړ کړو. څو وارې هم دغسې د حق العضویت دپاره کار وکړو چې داسې حق العضویت ولري، د مړي ژوندي مسئله په وطن کې بیچاره او مظلومو دپاره یو خیریه بنسټ غونته جوړ کړو چې هغوی دپاره یو څه مرستې کولی شو، ځکه چې هغه خلک ډېر ناچاره دي او په ډېر یو بد حالت کې ژوند کوي، یا هغوی دپاره یا د یتیمانو دپاره یو څه کولی شو، یا د تعلیمي پروګرامونو دپاره یو څه شي کولی شو. نو ځینې وخت کې ظرفیتونه شته، هغوی سره ایګو بیا موجودې وي او ځینو سره چې ده هغه هېڅ دې ته لیوالتیا نه ښیي. نو د دغسې مختلفو خلکو راټولول بیا په یوه ټولنه کې ته ور زده کول هغه ده ډېره ستونزمنه کار ده. نو مشخص کوم نه، خو خبره دغه شی ده چې باید افهام او تفهیم هم په صحیح ډول سره وشي. ګوره دغه افهام او تفهیم یوه مسله دا ده چې خدای پاک قرآن کې ویلي دي، موږ ته هدایت کړی ده. د اسلام له نظره نه د افهام او تفهیم څومره مهم ده. خپله آیات شریف ده وقولوا للناس حسنا، کنه وایي تاسو خلکو سره په روښانه او په نیکو الفاظو باندې خبرې کوئ، یعنی په روښانه په دا موږ باندې امر وقولو یعنی امریه خبره ده، یعنی تاسو امر شوی دی خلکو تاسو په نیکو الفاظو په نیکه رویه باندې د خلکو سره خبرې کوي، په نرمو الفاظو سره په عامو الفاظو سره د خلکو سره خبرې کوي. نو دا باید موږ د خپل هغه الهي دین نه، د اسلامیاتو نه، د خپل
روحانیت نه دا ګټه واخلو چې ګوره په دې کې موږ نه یوازې د دې چې موږ د قرآن تلاوت کوو بلکې د قرآن په هغه معنا او تفهیم باندې هم ځان پوهی همدارنګه بل چې ویل چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة او تر اخره پورې یعنی تاسو خپل د رب لارې ته خلک په حکمت او په پوهه باندې راوبلئ نو دا خبرې دي دا ټول په افهام او تفهیم پورې تړل کیږي دا ټول چې افهام او تفهیم نه نو د انسان ترمنځ هغه فرق دی غیر انسانانو چې هغه موږ حیوانات وایي چې نطق دا نطق چې د خبرې دي نو بیا فرق دی موږ تاسو نه کیږي نو ستونزه همدغه زه وبخښئ چې دا کلمه زه په دغه شکل بیانوم د انسان فرق له حیوان سره په همدغه شي کې ده چې انسان افهام او تفهیم کولی شي انسان خبرې کولی شي انسان د دې جوګه ده چې هغه په نورمال حالت کې په نورمال روحاني حالت کې وي په نورمال یعنی رواني حالت کې وي یو خدای وي چې ناروغ وي دغه سره افهام او تفهیم نه کیږي هغه له دې نه استثنا ده یو هغه وي چې روغ انسان وي هغه باید مفاهمه وکړلی شي هغه که چیرته لیوالتیا لري د تاسو سره توافق وکړولی شي هغه که چیرته روغ وي هغه د تاسو سره اعتماد باندې وکړي تاسو سره د یو پلان یا د یو پروژیکټ په جوړولو کې پر مخ کې لاړ شي د تاسو سره هغه اهدافو ته چې ته ورسره شریکوي هغه اهدافو ته ورسوي نو دا شاید ده چې افهام او تفهیم زموږ په ژوند کې ډېر اړین ده حتی د ټولو انسانانو په ژوند کې ډېر اړین ده خدای پاک همدې دپاره چې دا موږ ته الهي احکام هم رالیږلي لکه څنګه چې همداسې احادیث هم په دې کې دي او هم دا چې باید د روزمره ژوند د ورځني ژوند خپله هغه موخه یې وګرځوو باید له دې نه ګټه واخلو مننه ډېره مننه یو دوست محترم نیازولی احمدزی چې فکر کوم په ګردیز کې ده ویلي سلامونه او نیکې هیلې او بیا ډاکټر صاحب چې ویلې بلکل همداسې ده تفسیر یې کړی نو فکر کوم چې دغه یا په افغانستان کې انټرنیټ بند شوی ده خو د ځینې دوستان خو د افغانستان زموږ پروګرام ویني امکان لري لږ زره به مبالغه شوي یا دا ده چې هغه یو نفر تشریح کړي چې په افغانستان کې 3 مختلف سیستم دي د انټرنیټ رسول خلکو ته یو نوري کیبلونه دي چې اوس تنها هغه بند شوي دي او یو دغه عادي سیستم د تلیفونو له لارې هغه G4 د صورت هغه ده او یو هم د سټلایټ له لارې نه ده نو امکان لري په ځینو ولایتو کې هغه نوري سیستم بند شوی اما دا نورې موجود دي لکه دلته خو ځینې خلک شته چې پروګرام ګوري دي موږ د افغانستان یا مستقیم هم اوري موږ لودین صاحب د تا په اجازه باندې ډاکټر صاحب د تا په اجازه باندې موږ یو 10 دقیقې وخت پاتې 12 دقیقې هغه یو څو فورمولونه چې موږ لرو چې پاتې دي هغه به په سلایډو باندې د دوستانو سره شریک کړو لږ زره به خبرې پرې وکړو بیا به پروګرام په ورو ورو پسې خلاص کړو نو د تاسو په اجازه باندې نو موږ وویلې چې د مفاهمې لپاره مختلف قانون دي یا اصول دي یا هر څه چې ورته چې خلک یې تطبیق کړي دغسې مشکلات چې د افغانستان پارلمان کې موږ ولیدل هغه به ډېر کم واقع شي نه واقع کیږي په هغو کې موږ پخوا 4 قوانین ویلي وو چې د حالت قانون و د حضور قانون و د فرضیاتو قانون و د ظرفیت او مکان قانون و اوس د احساسي پوهې قانون د احساسي پوهې قانون داسې یو قانون دی د دې لپاره چې انسان د خبرو اترو له لارې زر او مثبت نتیجې ته ورسیږي نو لازمه ده چې هغه د مقابل طرف په احساساتو باندې پوه شي او په خپله هم هغه احساسات تجربه او حس وکړی شي نو دغه EQ دې ته په انګلیسي باندې EQ ایموشنل انټیلیجنس ورته دا یو ډېر مهم اړخ ده د افهام او تفهیم کې او هغه خلک چې د نورو خلکو په رمز او په احساساتو په باډي لانګویج باندې هغه چې ورته
بدني ژبه په هغه باندې دوی تسلط ولري، د مقابل طرف په احساساتو باندې ښه پوهیږي او بیا ښه جواب هم ورکولی شي. دا یو ډېر مهم عنصر ده او زه غواړم چې لږ زره نور هم په دې باندې وغږېږو چې دغه احساسي پوهه څه اړخونه لري او په څه رقم سره کیږي. دغه یو نفر په نوم د دانیل ګولمن د هغه په نوم د ایموشنل انټلیجنس یو لوی کتاب یې لیکلی او دی مؤسس د دغه ساحه کې هغه ویلي چې دغه احساسي پوهه څلورو ابعادو باندې تقسیم کیږي. په اول بعد کې دا د اول د انسان په خپل احساساتو باندې پوه شي چې یو نفر لودین صاحب یو خبر وکړي یا ډاکټر صاحب یو خبر وکړي او یا څوک تبصره وکړي مثبت یا منفي تبصره د ما په احساساتو څه تاثیر کوي، په دې باندې زه باید ځان پوه کړم. دغه یو مهم عنصر ده. دوم عنصر دا ده چې په دې باندې زه پوه شوم چې که چېرته یو نفر داسې یو خبر وکړي زه غوسه کېږم یا ما ته قهر راځي یا زه د ما حالت تغییر خوري، منفي حالت رامنځته کېږي، دا زه په څه رقم سره کنټرول کړم. نو په دغه پارلماني پروګرام کې چې موږ واورېده زه فکر کوم چې هغه خلک په خپلو احساساتو باندې نه پوهېدل او خپل احساسات هم نسو کنټرول کولی. که نه ولې د ملت دارایی د میز چې هلته و د ملت دارایی ده ولې یې راواچي ټوټې ټوټې کړي، که نه که چېرته پیدا او خپل احساسات یې کنټرولولی دا کار به یې نسو کوی. دریم ربع د دغه دا ده چې انسان د نورو په احساساتو باندې ځان پوه شي چې دغه نور خلک یو خبر کوي د هغه شاته فرضیات څه شي دي، احساسات څه شي دي، هیجانات یې څه خل عاطفې موجودې دي، هغه باندې ځان پوه کړي. او څلورم اړخ د دغه قانون دا ده چې په دغو شیانو باندې چې پوه شي او دا څه خل مدیریت کوي، د دغه مدیریت څه رقم سره کیږي. دغه مهارتونه په دغه قانون کې جای لري، دې ته سړی متوجه شي. بل قانون چې موږ اشاره ورته وکړله هغه د تقدیر او د تحسین د ستاینه قانون ده. د دې لپاره چې انسان د خبرو اترو له لارې زر او مثبتې نتیجې ته ورسیږي نو لازمه ده چې هغه د مقابل طرف خبرو د خبرو تقدیر او ستاینه وکړي. دا معذرت غواړم چې ځینې هغه ټکي یا غلط راغلي یا نه دي پکې راغلي، نو بخښنه غواړم د دغو نه، دا به اصلاح کړو انشاءالله. نو دغه د دې لپاره ده چې اوس مثلا لودین صاحب په یوه موضوع کې غږیږي زه باید ښه غوږ ورته ونیسم او په ځینو اشارو باندې سمبولو باندې دی پوه کړم چې ما غوږ درته نیولی ده او زه غواړم چې ځان پرې پوه کړم یا وایي او ښه رښتیا څنګه څه رقم سره یا پوښتنه ترې وکړي چې دغه موضوع تا یاده کړله د تا مقصد دغه شی و، زه خو په دې مقصد باندې داسې پوه شوم. او تقدیر هم کې او ستاینه هم وکړي چې دا خو والا ډېر ښه نظر ده، حتی که موافقه هم نه لري ورسره ورته ووایي چې دا خو ډېر ښه نظر ده، زه غواړم په دې نظر باندې نور هم پوه شم، اما په اوس وخت کې د ما نظر د تا له نظر نه فرق لري، زه غواړم چې زه ته افهام او تفهیم وکړو چې یو ګډ نظر ته سره راورسېږو. په دغه رقم سره که شي بیا نو دغسې هیاهو چې په پارلمان کې موږ ولیده هغه نه کیږي. دغه هم یو ډېر مهم قانون ده. او دغه اخرنی قانون څه ده؟ د حقیقت قانون او د تقدیر او ستاینې څو ډوله امکان لري چې وکړو. د مقابل خبرو ته ښه توجه وکړو، د توجه علایم او علاقه ظاهره کړو، ور وښیو چې هو ما غوږ نیولی، یا ورته وګورې یا سوال وکړې یا سر وښورې په اشاره او سمبول باندې وکړې. زر او مثبتې نتیجې ته ورسېږي نو لازمه ده چې هغه د مقابل طرف خبرو تقدیر او ستاینه وکړي.
ستاینه یې که وکړي د هغه خبره سړی نور هم غږېږي او د تا خبرو ته ظرفیت او مکان پیدا کېږي. هر څومره چې نور خلک وغږېږي هغو ته موقع ورکړي چې ته وغږېږه. لکه لودین صاحب چې مخکې اشاره ورته وکړله چې تاسې که قهر هم وار چې در ورسېده خپلې خبره هم وکړئ او هغه قهر هم چې لرئ احساسات هم لرئ هغه هم اظهار کړئ. نو په دغه رقم سره کېږي. بل قانون چې ده قانون د حقیقت قانون ده. د حقیقت قانون به داسې ووایو چې دغه یو عکس دوستان چې پروګرام ته ګوري او لودین صاحب او ډاکټر صاحب تاسو ته دا سوال ده. په دغه عکس کې دغه نقطه چې دغه د درو نارنجي خطو تقاطع کې ده دا تاسو ته لنډه بریښي که لرې بریښي؟ دا لنډه نقطه ده که لرې نقطه ده؟ زه وایم نو دغه درې نقطې چې هغه دا ما ته داسې ښکاري لکه دا دوه طرفه دیوالونه دي هغه نقطه راته لرې ښکاري او دا داسې د نیمه اتاق په شکل راته ښکاري. تا ته دا نقطه لرې ده لکه د کوټې کونج د کوټې کونج ته چې وګوره. لودین صاحب ته څه فکر دا بل رقم یې ولیدله. لودین صاحب خبره مو اورو. نو دا په دوه حالتونو کې ښکاري لکه د ډاکټر صاحب چې وایي چې یو وارې ګوري چې هلته د کوټې کونج ده یعنې تقریبا هغه یو سطح د لاندې سطحه ته دوه نورې سطحې سره تقاطع کړي دیوالونه دي. او بیا بل داسې بل رقم باندې چې ورته ګوري هلته لکه یو صندوق یا بکس چې په داسې یو شکل باندې فضا کې په هوا کې نیولی ښکاري او دغه درې خطونه چې تقاطع یې موږ ته نږدې موږ مخې ته راښکاري. نو دا د موږ تصور عجیب غوندې یو وضعیت ده چې دغه رقم یا د حقیقت قانون داسې ده چې وایي چې حقیقت موږ هغه د موږ د واقعیت حلقه څه ده د واقعیت د حلقې له نقطې نظر نه ورته ګورو. ځینې خلک دغه نقطه فکر کوي چې دا لرې ده د کوټې کونج ده د کوټې لاندې کونج د ځینې لکه یو صندوق په هوا کې ده او موږ ورته ګورو دا نقطه موږ ته نږدې ده. یعنې حقیقت داسې کېږي چې څو تعبیره ولري. د حقیقت قانون داسې یې چې یو تعبیر نه لري. وپوهېدې د ما حقیقت فکر وکړم زه هغسې نفر یم چې دا د کوټې کونج وینم یا د تا حقیقت دا وي چې دا یو صندوق ده په هوا کې او نور خلک په بل رقم سره ویني. زه چون د ارکیتکچر نه راغلی یم د ارکیتکچر له ساحې نه د ما مسلک ده زه د بل حقیقت دا ده چې دا نه خطونه دي او په یو هندسي شکل باندې یو د بل سره یو ځای شوي دي. دا هم یو حقیقت ده. یعنې نه د کوټې کونج ده او نه صندوق ده. نو د دې لپاره چې دا قانون په څه رقم سره استعمال شي که موږ په دې عقیده یو چې یو نفر چې اظهار د نظر کوي د هغه له نقطې نظره حقیقت هغسې ورته برېښي. معنا یې دا نه ده چې هغه غلط ده ځکه د ما له نقطې نظر نه بل رقم برېښي. که دومره وپوهېږو چې حقیقت که چېرته موږ د میز په سر باندې یو شی کېږدو او 10 نفرو ته ووایو چې راسئ دا شی وګورئ بیا لاړ شئ یو پاراګراف په هغه باید ولیکئ چې تاسې څه شي ولیدل. تاسې به متوجه شئ چې که دغه 10 نفرو کې هېڅ 2 نفر عین شی نه لیکي. هر نفر حقیقت مختلف ویني تفاوت په تفاوت باندې ویني. نو که په هغه حالت کې وي آیا د کوم یو لیکل درست دي د کوم یو غلط دي؟ که دغه موضوع لږ ذره د ټولنیز تصور یا د ټولنیزو موقفونو ته راوړو دغه د بعضو پیښو نه یا د بعضو واقعاتو نه یا د تاریخي دغه پیښې چې راغلي تر دې پورې تر اوسه پورې د موږ او تاسو ولس موافقې ته یو مشترک موافقې ته چې هغه یا مستقل حقیقت دی هغه ته نه دي رسېدلي ځکه د هر چا حقیقت تا دلته موږ او تاسو ویلې چې د 3 کسان یا 3 جهته دي چې د تا حقیقت د ما حقیقت او د نورو حقیقت
او په خپل حقیقت زه به څلورم شی هم ورته پکې ووایم چې په خپل حقیقت په خپلو وسایلو باندې قابل د درک ده. نو که چیرې اوس دغه دا تا ویلې څو خطونه دي چې په یوه سطحه باندې رسم سوي دي، اما ذهن د هغه نه څه رقم تصورات جوړي. یعنی په خپل حقیقت ته رسېدل په خپل اصولو باندې په ښه توګه باندې ترسره کېږي. که چیرې موږ دې موافقې ته ورسېږو چې راځئ چې د مفاهمې قوانین زده کړو او په خپله مفاهمه کې د دې نه کار واخلو، کېدای شي موږ اصلي حقیقت ته ورسېږو. یعنی دا تقریبا ثابته ده چې موږ اصلي حقیقت ته هغه وخت رسېدای شو چې موږ هغه مستقل قوانین د مفاهمې چې هغه د هیچ هم نه دي بلکې هغه کومک کننده شیان دي، هر چا سره مرسته کوي. امکان لري دې نتیجې ته ورسېږو چې حقیقت ته رسېدل ضرور نه دي، یو بل باندې چې پوه شو ضرور نه ده چې اصل حقیقت ته ورسېږو. زه که د تا حقیقت قبول کړم ته د ما حقیقت قبول کړې، موږ مشترکات کې پیدا کولی شو. خو دا حقایق کله کله تقسیم وي، ځکه چې یو شی پوره نه وي هغه په ناقص ډول باندې قابل د درک ناقص وي، اما علت ته چې مفاهمه یا موافقې ته رسېدل مشکل کېږي. کله کله د معلوماتو مشارکت سبب د تکمیل د معلوماتو ګرځي. چیرې په ښه توګه غوږ ونیول سي، احساسي پوهې سره سم د بل چا احساسات هم درک سي، کله کله موافقې ته لاره په دې اسانه کېږي چې هغه نیمه حقیقت چې تقسیم شوی ده هر چا سره یو برخه ده، یا صحیح یا نیمه صحیح، هغه وخت د پازل یا د معما مختلفې برخې چې کله سره وصل سي بیا امکان د دې پیدا کوي چې ټولې موافقې ته پرې ورسېږي. نو له دې کبله ضرور دا ده چې هغه د مفاهمې اصول چې موږ او تاسو خبرې پرې کوو که هغه قبول سي د هغه خلکو ترمنځ چې غواړي په یو شي کې نتیجې ته ورسېږي، هغه ډېر ضرور دی. بل د حقیقت قانون چې واضح سي، دغه یوه کس دا تجربه شوی په ډېرو پوهنتونو کې دا تجربه شوی ده، دغه یوه کس خلکو ته ورښیي اصل تجربه داسې شوې ده چې دوه مختلف عکسونه دي، مثلا 50 نفر 25 نفر دلته په یو طرف د کوټې کې ناستي، 25 نفر بله کې، یو ګروپ ته یو عکس ورکړي بل ګروپ ته بل عکس ورکړي، ورته وایي چې دغه عکس تاسې د 15 یا 20 ثانیو په اندازه باندې دې ته وګورئ. هغه عکس ته ګوري، دغه ګروپ دې عکس ته وګوري، بل نه ویني، دا ګروپ دې عکس ته وګوري، بیا ورته کېږي بیرته یې کېږده، بیا دغه عکس په پرده باندې ورته واچوي، بیا ورته وایي چې تاسې څه شي وینئ. د دوستانو نه چې دغه پروګرام ګوري د هغو نه هم خواهش کوو چې دغه عکس تاسې څه شي وینئ. دا یوه ځوانه ښځه ده چې ډېر لوکس کالي اغوستي دي، تاسې یې داسې وینئ، او که داسې وینئ چې دا یوه زړه ښځه ده، یوه زړه ښځه ده، ټیکری په سر ده او غاښونه هم نه لري. څه رقم سره تاسې وینئ؟ دغه تاسې ولیکئ او خپل شی ولیکئ چې تاسې څه شي وینئ. هغه تجربه بیا داسې کېږي چې یو ګروپ وایي چې نه حتما دا یوه زړه ښځه ده، او که دا ښځه په لارې روانه وي زه ورځم کومک ورسره کوم، په لاس کې څه شي کومک ورسره کوم، که ونه غورځي لاس یې ونیسم. او بل یې چې دا خو لا ډېره ځوانه جلکۍ ده، او داسې که مثلا په غربي ټولنه کې دا خو زه غواړم چې په افغانستان کې ورته د دې لپاره خو خلک ورولېږو چې واده یې کړو، د خپل زوی ته یې واده کړم یا ځان ته یې واده کړم یا بل رقم، داسې ځوانه جلکۍ ده، په دې باندې سره غږېږي. نو هغه عکسونه به هم زه دلته د دوستانو سره شریک کړم چې په څه رقم سره وو. یو تعداد خلک دغه عکس ویني، دغه عکس چې وویني او بیا دغه عکس وګوري، ویني دا ځوانه جلکۍ ده. او که دغه بل عکس وګوري چې بیا
دغه سلایډونه سره ګډوډ شوي، بخښنه غواړم. دغه عکس چې وګوري بیا دوی داسې فکر کوي چې دا یوه زړه ښځه ده. د منځنۍ عمر یوه ښځه ښکاري. دا هم داسې د یو منځنۍ عمر والا ښکاري، ډېره زړه هم نه ښکاري، ډېره ځوانه هم نه ښکاري. اما هغه د پزې او د هغه شیان یې ورته ښیي. یعنې ځینې خلک فکر کوي هغه چې وایي دا ځوانه ده، دا د جلکۍ زنې ده او مخ یې داسې ګرځولی ده، او ځینې خلک فکر کوي چې دا د یوې زړې ښځې پزه ده او دغه یې خوله ده، او چې هغه وایي چې دا ځوانه جلکۍ ده، دا فکر کوي چې په غاړه کې شي اچولی. حقیقت ته رسېدل ډېر مشکل دي او مهم هم دي چې سړی ورسېږي، او ځینې اصول لري چې په څه رقم سره سړی رسېدی سي، او هر څومره چې له مختلفو نقطو نه سړی ورته وګوري حقیقت باندې ښه پوهېږي. دغه یوه سکه ده د کاناډا چې د کاناډا یو ډالر ده. ځینې خلک چې یو طرف ته ګوري د ملکې عکس ویني، چې بل طرف ته ګوري د یوه مرغه عکس ویني، لون یې ورته وایي. حقیقت هغه وخت پیدا کېږي چې دواړه خواوې سړی وویني. نو دغه شیان موږ غوښتل چې د دوستانو سره شریک کړو چې په دغه باندې پوهېدل ډېر مهم دي د فهم او تفهیم او د تفاهم منځته راوستلو لپاره. درانه صاحب وبخښئ، وخت هم پوره ده، خو چې د دې دپاره چې دا لږ یوه خبره وړاندې لاړه سي، هغه داسې دا خو هغه شیان دي چې موږ یې په سترګو باندې وینو، دې ته موافقه لږ ذره مختلفو زاویو نه وینو. ځینې شیان دي چې هغه په سترګو نه وینو او هغه قصې دي مثلا موږ ته له پخوا نه راغلي دي. نو کله چې قصې د مختلفو جهاتونو نه راسي، دا خو ظاهرا قابل د دید یا قابل لمس، موږ په خپلو حواسو باندې ګورو. ځینې مفاهیم دي چې موږ ته راغلي، ځینې تعبیرونه دي چې موږ ته راغلي، له حادثاتو نه یا له پیښو نه مختلف تعبیرونه مختلف اندازونو کې د موږ دا نوي نسل یا ځوانانو ته یا نورو نسلونو ته نقل شوي دي کې به څومره حقایق او څومره به اصطلاح ملاما شوي مخلوط شیان راغلي دي موږ او تاسو ته له مختلفو لارو نه، چې د موږ او تاسو دننه هغه د واقعیت حلقه کې ځایونه جای په جای کړي دي، د عقیدې او د باورونو په شکل باندې یا مثلا د تفکر بنیادونه یې موږ ته جوړ کړي دي، او د هیجانات یې موږ ورسره تړلي دي، او د هغو په اساس باندې موږ د ورځني ژوند مسایل فلتر کوو، مقایسه کوو او تلو یې. نو له دې کبله مفاهمه او د ځان خبرتیا او د خپلو باورونو فکرونو دوباره بازبیني له سره تفکر له حقایقو له پوهې سره د الله تعالی له احکامو سره مقایسه کول دا ډېر مهم شی دی چې موږ غواړو چې سوله ییز د امن او د همکارۍ او د تعاون زندگی ته ورسیږو. ځکه د موږ په غاول سلای کې دا ده چې موږ هدف دا ده چې موږ د یو فلاح او سلام ټولنې په لوري باندې خپل حرکت څنګه اسانه کړو، له خنډونو نه، که دننه خنډونه دي که د باندې خنډونه دي، څنګه په ښه توګه د تفاهم په لارې باندې موږ هغه ته ورسیږو. اصلي هدف او مقصد د موږ له دغه ټولو مسایلو نه مطرح کولو نه دا شی دی چې ډېره مننه. ډاکټر صاحب اخره نقطه کوم پیغام که د لیدونکو لپاره لري؟ له تاسو ټولو نه مننه، ډېر ښکلی بحثونه روان دي او په دې وروستیو کې خصوصا اساسي نقطه چې د انسانانو ترمنځ اړیکې جوړوي هغه یو ښه افهام او تفهیم کولی شي. علاوه له دې نه د انسان د پرمختګ ابتدایي هغه چې دي اسباب همدغه دي چې باید موږ په څه ډول سره په څه رقم ډول سره مخکې لاړ شو، نو باید له یو ښه افهام او تفهیم نه جوړ شي. هر پروژیکټ هره پروژه تر یو هغه پورې تړلې وي، په ابتدای له یو ښه افهام او تفهیم نه کیږي. نو دا چې افهام او تفهیم د ټولنې یو اساسي عنصر ده د انسانانو په منځ کې، نو دې ته باید ډېر زیات غور او فکر وشي. مننه. ډېره مننه دوستانو. زموږ وخت کاش چې وخت نور هم وای، خو اوس هم له وخت نه تېر شو، د 1 ساعت نه بښنه غواړو.
بس تر بل پروګرام پورې ان شاء الله بل پروګرام ته به بیا یا پخواني میلمانه یا نوي میلمانه راوغواړو چې دغه موضوعاتو باندې نور هم بحث وکړو او د فهم او تفهیم هغه نور مختلف اړخونه چې د ایګو شپږ ایګویي حالتونه دي او 15 نیتونه دي په هغو باندې خبرې وکړو. امکان لري فهم او تفهیم یو څو نور پروګرام هم دغه ساحه کې دوام ورکړو. حاضره ده، د خدای په امان وي. خدای په امان، الله حافظ. خوشحاله.